إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله سبحانه وتعالى پر انسان باندې چې انعامات کړي دي، یو د هغه انعامات او نعمتونو څخه چې انسان ته په دنیا کې ورکړی هغه مال دی او اولاد دی. دغه مال هم د الله د نعمتونو څخه دی چې الله عزوجل په دغه دنیا کې پر انسان انعام کړی، مګر هم دغه مال کله کله انسان ته د خوشبختی او د سعادت سبب ګرځي، کله دغه مال انسان ته نعوذ بالله د بدبختی او د شقاوت سبب ګرځي. که چیرې انسان د خپل مال د کسب او د لاسته راوړلو ذرایعو ته توجه وکړي، د هماغه حلالو مراجعو څخه ذرایعو څخه مال لاسته راوړي او بیرته په حلالو لارو کې مصرف کړي، نو دغه مال بهترین مال دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نعم المال الصالح فی ید الرجل الصالح. بهترین مال هغه پاک مال دی، صالح مال. صالح همغه دی چې د حلالو څخه کسب شوی وي او د صالح انسان په لاس کې وي. بهترین پاک مال هغه دی چې د صالح انسان په لاس کې وي، ځکه صالح انسان دا په ناروا نه مصرفوي، د حلالو څخه لاسته راوړي بیرته په حلالو کې مصرفوي، په ناروا نه مصرفوي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ته بهترین مال وایي. همدارنګه که د قرآن عظیم الشان آیتونو ته متوجه شو، په مختلفو آیتونو کې الله عزوجل مال ته کله خپل فضل یادوي. وابتغوا من فضل الله، تاسو ولټوئ د الله فضل، تجارت، کاروبار، حلال روزي. الله مال ته خپل فضل وایي. ځینې آیتونو کې ګورو چې الله عزوجل مال ته خیر وایي، مال ته د خیر لقب ورکوي. ځینې ځایونو کې الله عزوجل مال ته رزق وایي، ځینې ځایونو کې برکت ورته ویل شوی، مګر دغه ټول لقبونه هغه مال ته ورکړل شوي دي چې حلال مال وي، د حلالو ذرایعو څخه لاسته راغلی وي او بیرته په حلالو باندې مصرف شوی وي. مګر الله عزوجل کله کله بیا دا هم موږ او تاسو ته بیانوي چې همدغه مال انسان ته د بدبختی او د شقاوت سبب هم ګرځي. که دا د حرامو ذرایعو څخه لاسته راشي او بیرته په حرامو باندې مصرفیږي، یا د حلال ذریعې څخه لاسته راشي خو په حرامو باندې مصرفیږي، نو دا بیا بد مال دی. نو ځکه انسان دپاره د ازمیښت او د امتحان او ابتلا سبب دی. ځکه الله عزوجل فرمای المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال او اولاد دا د دنیا زینت دی، د دنیا ښایست دی، فقط د دنیا په ښایست باندې مه مغروریږئ. هغه څه چې تاسو ته فایده رسوي، ګټه رسوي، هغه باقیات صالحات دي. باقیات صالحات نیک عمل، طاعت، ولد صالح، هغه څه چې ستا دپاره د آخرت ګټه رسوي. که دغه دنیا کې مال لري او ته په دې مال باندې داسې کار وکړې چې د هغې آثار د هغې هغه فایده تا ته نفع رسیږي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې، دا بیا بهترین مال دی. اما دا چې مال په حرامو مصرفوي، د حرامو څخه لاسته راوړي، تا ته هیڅ ګټه نه رسوي. په دنیا کې ظاهري زینت درکوي، ښکلی کور به جوړ کړې، ښکلی موټر به واخلې، ښکلی موبایل به واخلې،
یعنې ښکلی ژوند به په دنیا کې جوړ کړي مګر سعادت به په دې ژوند کې نه وي. دنیا خو زایله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا مثال داسې دی لکه یو انسان چې د ونې سوري لاندې څو لحظې کیني او بیرته پاسېږي لاړ شي. اوس که موږ او تاسو د خپلو عمرونو ته وګورو دغه 40 کاله یا 50 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله دا عمر څرنګه تېر شوی. ته فکر کوې چې زه پرون زېږېدلی یم. نو د دې مثال هم داسې دی چې د یو ونې سوري لاندې کېناستلې او بیرته پاسېدلې لاړې. نو دنیا پورې ځان قلبي تعلق پیدا کول نه دی پکار. اصلا موږ او تاسو چې الله عز وجل پیدا کړي یو اخروي ژوند دپاره پیدا کړي چې آخرت دی ابدي ژوند. دا د دنیا ژوند فقط موقت ژوند دی د امتحان دپاره موږ ته الله را کړی شوی تر څو دغلته موږ امتحان ورکړو هغه ابدي ژوند ته لاړ شو خپل ځای پکې پیدا کړو. ځکه هم الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې د دنیا مثال لکه د باران او اوبو غوندې دی. کمثل ماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذروه الرياح. د دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه د باران غوندې. باران اوبه راځي خاورو سره ګډېږي نباتات پرې شنه کېږي. دغه نبات شین شي وړوکی وي لویږي بالاخره ښه چې لویې ته ورسېده لمر یې وهي وچېږي بالاخره شمال راځي چپه کوي وړي خوره ورشي هېڅ اثر یې پاتې نه شو ورک شو. د دنیا ژوند هم داسې دی چې انسان څو ورځې طفل وي بیا هلک شي بیا ځوان شي بیا مشر شي بیا سپینګیری شي ضعیف شي بالاخره مړ شي وفات شي دنیا خلاص شو. نو ځکه الله عز وجل فرمایي چې دغه مال د دنیا زینت دی دې پورې مغرورېدل نه دی پکار. تعلق قلبي ورسره نه دی پکار. اگر چې مال په اسلام کې ډېر ارزښت لري مال په دنیا کې ډېر ارزښت لري انسان دپاره مګر یوې نقطې ته باید متوجه شو چې مال د اسلام د نظره وسیله ده. مال د اسلام د نظره وسیله ده هدف نه دی غایه نه ده مقصود نه دی. په دې معنی چې دغه مال یو وسیله ده چې ته دې سره الله ته ورسېږي. مال ستا وسیله ده چې دې سره ته د الله رضایت کسب کړې مګر مال هدف نه دی موږ دپاره. موږ دنیا کې ژوند دې دپاره نه کوو چې مال لاسته راوړو. موږ دنیا کې مال لاسته راوړو تر څو الله لاسته راوړو آخرت پرې باندې ښه کړو. ځکه همدلته د اسلام او د دغه رأسمالي او کپیټالیزم نظامونو فرق په همدې کې دی چې هغو وایي مال هدف دی مال مقصود دی. ته باید مال لاسته راوړې که د هرې لارې نه وي که د قمار نه راوړې که د شراب خرڅولو نه راوړې که د نورو فحشا او منکراتو نه راوړې که د بد اخلاقۍ د لارې نه راوړې که د جسم فروشۍ د لارې نه راوړې. په هره وسیله چې کېږي فقط مال پیدا که ځکه دوی فکر کوي چې د دنیا اساس مال دی اقتصاد اساس دی مګر اسلام وایي چې مال اقتصاد دارایی دا ډېر مهم دی مګر وسیله ده هدف نه دی. دا چې وسیله شو باید د حلال لارې نه لاسته راشي او د حلال لارې نه بیرته مصرف شي. نو په دغه اساس باندې موږ او تاسو که وګورو د مال اهمیت ته په اسلام کې ځینې عبادتونه دي چې پرته د مال نه ترسره کېږي. زکات زموږ او تاسو د دین رکن دی. دغه رکن تر څو چې ته مال ونه لرې نشي ترسره کولی. هغه څوک دغه رکن ترسره کولی شي زکات ورکولی شي چې مال ولري. صدقه او خیرات هغه څوک ورکولی شي چې مال ولري. اوس ګورو د مال اهمیت ته. مال هغه شی دی چې ته پرې د خپل دین د ایمان یو رکن ترسره کولی شي. بل طرف نه که موږ تاسو د اسلام بل رکن ته ګورو حج دی. که ته مال ونه لرې د اسلام دغه رکن نشي ترسره کولی. نن څه کال چې حج صاحبان تللی و 9.5 او 10.5 ډالر یې ورکړي دي غیر دغه خپل نور اضافي مصارفونه. دغه 10.5 یا 9.5 ډالر کیش دوی هغه شرکت ته ورکړي. نو که څوک دغه پیسې ونه لري دغه خپل حج د اسلام رکن نشي ترسره کولی. که نن وخت کې موږ او تاسو نکاح ته ګورو چې اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ته نیم ایمان وایي. هغه چا چې ایمان او نکاح وکړه نیم ایمان پوره شو متباقي نیم کې د الله څخه وویریږي. دغه نکاح نن سبا غیر د مال نه کېږي ځکه ته به مهر ورکوې ته به ولیمه کوې ته به نفقات کوې ته به کور جوړوې ته به د زنانه د مېرمنې حقوق ادا کوې. دغه ټول په مال باندې کېږي. نو ځکه مال په اسلام کې ډېر مهم دی مګر وسیله ده هدف نه دی. ځکه که چیرې هدف شي موږ باید هدف ته ځان ورسوو په هرې لارې باندې کوي. ځکه هم دغه نور کپیټالیزم او دا خلک وایي ته باید مال ترلاسه راکړې مال باید پیدا کړې که د هرې وسیلې نه وي. حرام او حلال پکې نشته. مال دی مال به پیدا کوي. اما اسلام وایي چې مال به پیدا کوي د حلال لارې نه ځکه مال وسیله ده چې ته الله ته رسوي. نو کله چې دغه مال په اسلام کې هم یو مهمه وسیله ده چې انسان پر د الله رضایت کسبولی شي انسان پر آخرت کسبولی شي انسان پر د دنیا سعادت کسبولی شي.
نو ځکه الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمای یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ای خلکو متوجه اوسئ آگاه اوسئ تاسو وخورئ او وڅکئ د ځمکې پر مخ باندې مګر کوم څه شیان سره کم مال حلالا طیبا حلال پاک حلال مال پاک مال چې دې کې هیڅ شک او شبهه په دې کې نه وي ستا د عاید منبع ته معلوم دی زه مسلمان یم زما دین زما ایمان زما الله معبود ما نه دا غواړي چې زه حلال وسیله باید ولرم زه حلال روزي باید پیدا کړم زه حلال مدرک باید ولرم انسان باید د دې نه مخکې چې کار وکړي دې نه مخکې چې مال لاسته راوړي خپل ځای باید وپېژني کوم ځای نه مال لاسته راوړم چېرته باید مصرف کړم همدارنګه د مال د اهمیت په سبب مونږ او تاسو ته الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمای ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم واکسوهم فيها وقولوا لهم قولا کریما تاسو خپل مالونه مو ورکوئ سفیهانو ته خپل مالونه مو ورکوئ سفیهانو ته دلته خپل مال نه مراد دا نه دی چې ته خپل شخصي ملکیت بل چاته مو ورکوه دلته مراد دا دی چې د سفیه مال سفیه ته په لاس مو ورکوه تر څو چې د عقل خاوند نشي تر څو چې د هوښیار نشي سفیه چاته وایي هغه انسان چې د ذهني توانمندي کمزورې ده تر اوسه پورې خپل خیر او شر په ښه شکل باندې نه پېژني کېدای شي عمر به 20 کاله وي کېدای شي 25 کاله وي کېدای شي 15 کاله وي کېدای شي طفل وي په هره مرحله د عمر کې کوي خو تر څو چې د ذهني توازن پوره شوی نه وي هوښیار شوی نه وي د خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي د مال به ورته لاس کې نه ورکوي مثلا یو یتیم تا سره د ستا پالنه کې د یتیم مال به ورته ساتي طفولت کې به نه ورکوي ورته امانتن به ورته ساتي تر څو چې د بالغ شي بالغېدو نه وروسته د عقل خاوند شي تر څو خپل مال ضایع نه کړي نو ځکه الله نور ځل کې فرمایي حتی یبلغ اشده تر څو چې د هوښیارتیا ته ورسېږي عقلمندۍ مرحلې ته ورسېږي نو الله فرمایي چې د سفیهانو مالونه هغه خلک چې عقلي توازن کمزوری دی د خپل مال په مصرف کې خیر او شر نه پوهېږي دوی ته د دوی مال په لاس کې مو ورکوئ تاسو ورته وساتئ مګر د دوی په مال کې ورته لباس واخله روزي ورته واخله په صحت او په تداوي باندې په تعلیم باندې ورته مصرف کړه مګر امانتن به ورته ساتئ ولې که ته سفیه ته د مال ورکړې د مال په ارزښت نه پوهېږي مال ضایع کوي او دغه مال ضایع کېدل ولو که د یو انسان شخصي مال هم وي ضرر ټولې جامعې ته رسېږي ځکه الله فرمایي التي جعل الله لكم قیاما هغه مال سفیه ته مو ورکوئ چې ستاسو ژوند پرې باندې ولاړ دی که نن سبا موږ او تاسو دې هېواد کې ژوند کوو که دلته مال ونه لري ژوند نشي کولی موټر ونه لري کور کې به ناست دی که د تیلو پیسې ونه لري هېڅ چېرته تللی نشي که د کالج فیس ونه لري هېڅ چېرته تحصیل نشي کولی که د پوهنتون فیس نه لري هېڅ کار نشي کولی دغه ځایونو کې اساس د ژوند مال دی نو ځکه الله فرمایي چې التي جعل الله لكم قواما هغه مال تاسو مه ضایع کوئ د سفیه په لاس باندې چې ستاسو ژوند پرې باندې ولاړ دی که یو انسان خپل مال ضایع کوي ضرر ټولې جامعې ته رسېږي که یو انسان خپل مال ژوندی کوي په یو ښه کار کې مصرفوي فایدې ټولو ته رسېږي زه مثلا نجار یم سرمایه ګزاري کوم په نجارۍ کې ګټه کوم مال لاسته راوړم مګر زما فایده ټوله ټولنې ته رسېږي هر کور کې به کړکۍ لګوم هر کور ته دروازې جوړوم هر کار ته چت جوړوم دلته کورونه هم ټول په نجارۍ ولاړ دي نو زما د نجارۍ زما د مال فایده ټولې ټولنې ته رسېږي که زه د خپل مال ضایع کړم خپله حرفه کې کار نشم کولی نو په دغه اساس هم الله عز وجل مال ته زموږ د ژوند قوام اساس وایي چې زموږ ژوند پرې باندې ولاړ دی همدارنګه الله عز وجل په اسلام کې مسلمان د هر انسان مال ته خپل حرمت ورکړی د هر انسان مال مسؤلیت لري حرمت لري خپل حفظ او خپل ځای لري هیڅ چاته دا اجازه نشته چې د بل چا مال باندې تجاوز او تعدي وکړي په ناحقه سره بې د اجازې نه د هغه په مال کې تصرف وکړي یا یې وخوري ځکه غلا حرامه ده ولې حرام دی د بل چا مال په ناروا باندې اخلي غصب حرام دی ځکه ته د بل چا مال په ناروا باندې خوري رشوت ورکول حرام دی ځکه ته بې د کوم تکلیف او مشقت نه په ناروا باندې د یو چا مال خوري سود حرام دی ځکه په یو ناروا شکل باندې انسان مال لاسته راوړي دغه ټول شیان الله عز وجل حرام کړي دي که څوک غلا کوي قرآن عظیم الشان کې د غل دپاره احکام ذکر شوي هغه څوک چې د غلا په شرایطو باندې برابر وي او چېرته اسلامي دولت او اسلامي نظام وي نو دې دپاره چې ټول ټولنه پند او عبرت واخلي هېڅوک د غلا جرأت ونه کړي الله عز وجل امر کوي چې د غل لاس غوڅ کړي که د یو غل لاس غوڅ شو ټوله ټولنه په امان کې شوه هېڅوک به بیا د غلا جرأت ونه کړي دا چې اوس حقوق بشر څه وایي څه نه وایي هغې کې نه غږېږو مګر دا اسلام حکم دی د قرآن حکم دی هغه ځای کې چې اسلامي نظام وي او اسلامي دولت وي نو دغه احکام که چېرې تطبیق شي د ټولنې په فایدې باندې دي نو دغه د یو بل انسان لاس چې غوڅېږي ولې غوڅېږي زما د مال دپاره که
که یو څوک زما په مال باندې په ناروا تعدي تجاوز کوي په ناروا شکل خوري نو اسلام وایي د دغه انسان چې متجاوز دی لاس یې غوڅ کړئ تر څو آینده کې داسې کار ونه کړي بل څوک دا جرأت ونه کړي نو دغه حکم چې دومره کلک حکم ذکر شوی دا د مال د اهمیت په اساس باندې ذکر شوی ځکه مال ډېر مهم شی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که هغه انسان د خپل مال څخه په دفاع کې وژل کېږي دغه انسان شهید دی من قتل دون ماله فهو شهید من قتل دون عرضه فهو شهید هغه چا چې د خپل ناموس نه دفاع کوله او د خپل ناموس څخه په دفاع کې ووژل شو دی شهید دی که څوک د خپل مال څخه دفاع کوي او د خپل مال په دفاع کې دی وژل کېږي دی شهید دی یعنی دغه د شهادت مقام الله عز وجل هغه چاته ورکوي چې د خپل ځان د مال په دفاع کې وژل کېږي په جهاد کې نه دی وژل شوی په یو بله لاره کې نه دی وژل شوی فقط د خپل مال په دفاع کې وژل شوی بیا هم د شهید دی ولې دا د مال ارزښت بیانوي موږ او تاسو ته همدارنګه موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حلال مال لاسته راوړل حلال مال کسب کول دا عبادت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نه بهترینه غذا د دې نه ښه غذا او مال نشته چې انسان د خپل لاس په تڼاکو باندې لاسته راوړي یعنی یو انسان زحمت وباسي کار کوي کسب و کار کوي دې کې د حرفې او د مسلک ارزښت هم بیانېږي د کسب و کار مسلک هم که یو انسان دفتري کار کوي دا مشکل نه لري حلال چوکاټ کې دفتري کار کوي که رئیس دی که وزیر دی که جنرال دی که د پولیس دی که عسکر دی که عادي انسان دی که څوک دفتري کار کوي که شخصي کار کوي خو چې د حلال چوکاټ نه لاسته راوړي هماغه حکم دی یعنی زحمت کشي په مقابل کې مال لاسته راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بهترین مال دی چې انسان لاسته راوړي ځکه د زحمت وباسي همدارنګه په دغه اساساتو باندې اسلام مال ته ډېر زیات ارزښت ورکوي مګر دا چې مال ډېر زیات مهم دی په اسلام کې دا یو وسیله ده چې انسان پر خپل احکام ترسره کولی شي خپل زکات پرې ورکولی شي صدقات ورکولی شي خیرات ورکولی شي حج کولی شي نکاح کولی شي نور طاعتونه او عبادتونه پرې ترسره کولی شي ځکه که موږ او تاسو د صحابو ژوند ته وګورو یو تعداد صحابه کرام راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل رسول الله سرمایه‌داران موږ نه ډېر مخکې شوي دي په عبادت کې هغه رقم مونځ چې موږ کوو سرمایه‌داران هم کوي هغه رقم روژه چې موږ نیسو سرمایه‌داران هم کوي هغه رقم جهاد چې موږ کوو سرمایه‌داران هم کوي مګر د هغو فضیلت یا مخکېوالی پر موږ دا دی چې دوی یتصدقون بفضول اموالهم خپل اضافي مالونه د الله په لاره کې خرج کوي دوی مال لري خرج کوي موږ مال نه لرو زکات نشو ورکولی خیرات نشو ورکولی صدقه نشو ورکولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه به تاسو ته یو عمل وښایم که تاسو پر دې باندې عمل وکئ الله به تاسو ته هماغه د زکات اجر درکړي ویل رسول الله وښایه ویل هر فرض مانځه نه وروسته 33 ځل سبحان الله 33 ځل الحمدلله 33 ځل یا 34 ځل بل روایت کې الله اکبر هر فرض مانځه نه وروسته دغه تاسو وایي الله به تاسو ته هماغه اجر درکړي چې سرمایه‌دارانو ته په زکات او خیرات او صدقاتو کې ورکوي دغه مسکینانو چې دغه عمل شروع کړ سرمایه‌داران خبر شو هغه هم شروع کړ بیرته بیا دوی راغلل یا رسول الله اوس خو سرمایه‌داران هماغه کار کوي دوی خو بیا موږ نه مخکې شو ځکه هغه زکات خو په خپل ځای دی خو بیا دا زموږ عمل هم دوی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې چاته یې وغواړي ورکوي دا چې الله په سرمایه‌دار فضل کړی دی مال ورته ورکړی هغه پر زکات ورکوي هغه پر باندې حج کوي هغه پر باندې صدقات او زکات ورکوي هغه پر باندې نکاح کوي د خیر ټول کارونه پې کولی شي دا د الله فضل دی چې هغه ته یې ورکړی دی نو تاسو صبر وکړئ نو په دغه اساس باندې دغه مال چې دومره مهم او ارزښت لري په اسلام کې اسلام د مال